د اسم مبارک یولس سوه کرته ووایه په معشوق یا په معشوقې باندې خوږ څیز وخوره اچانک به په تا باندې شیدا شي تا باندې به زړه بیلي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د الله جل شانه یو نوم دی، دا ډیر زیات جلالي نوم دی، یا ودودو. د دې طریقې ډېرې دي خو نن طریقې ډېره زیاته مختلفه طریقه ده. دغه طریقه که یو انسان وکړي نو محبوبه به د ده په عشق کې دیوانه شي، او هغه محبوبه یا هغه محبوب چې ته هغه په خپل محبت کې ګرفتارول غواړي لیکن په هغې کې یو غرور او تکبر دی، ستا طرف ته اړه ګوري نه، د مینې او محبت نظر ستا طرف ته اړه کوي نه. نن نه ته همدا عمل وکړه. 1100 پیرې چې څنګه طریقې درته ښیم، د یا ودودو دا وظیفه 1100 کرته وکړه. په څنګه طریقه چې درته ښیم هم په دغه طریقې سره وکړه، او بیا د الله جل شانه قدرت ته وګوره چې د هغه د غرور د کبر چې دی څنګه ماتېږي او تا باندې به څنګه شیدا شي. بل زه درته په آخر کې یو نقش ښیم د یا ودودو. دغه نقش دا به ولیکې او په څه ناسه طریقې باندې وي په خپلې معشوقې باندې، دا به په اوبو کې ولیکې او په څه ناسه طریقې چې په هره طریقې سري خو په خپلو معشوقې باندې به دغه چې کوم دی سکې، یعنی چې په کومو اوبو کې دغه نقش ووینځلو دغه تعویض ساختونه، دا به په څه طریقې سره په خپلې معشوقې باندې وسکې. زر ته بیا ښیم طریقې نو چې کله هم دغه نقش دغه ساختونه د ستا د معشوقې خېټې ته لاړ شي، اچانک به هغې زړه د ستا طرف ته مایله شي. دا لکه د مقناطیس رنګه کار کوي، یکدم به په تا باندې زړه بیلي، بغیر د ستا نه به هغې ته زندګي تیرول بیا ګران وي. دا خصوصا د هغې هلکانو دپاره چې یو معشوقه د جایز محبت کې ګرفتارول غواړي، یو جنۍ او دی ورسره مینه کوي لیکن هغه ورسره مینه نه کوي، د ده مینه هغه جایز مینه وي، جایز محبت وي، او دی په جایز محبت کې یعنی د ده د نکاح اراده ده چې زه ورسره نکاح وکم، نو دغه جایز مینه او محبت دی. کوس هغه په خپل محبت کې ګرفتارول غواړي، د هغې دپاره عمده عمل وکړه، بیا د الله جل شانه د قدرت نظاره په خپلو سترګو ګوره. دغه رنګ یو جنۍ ده او هغه د جایز محبت دپاره چې زه به د دغې هلک سره نکاح کوم، هغه زما په محبت کې ګرفتار شي، د هغې دپاره هم دغه زنانه دا عمل بالکل کولی شي، یعنی دا عمل زنانه او نارینه هلک او جنۍ دواړه کولی شي، خو چې کله جایز محبت وي. د ناجایز دپاره زما د طرف نه هیڅ اجازت تاسو ته د دې نشته دی، او دا داسې تیر به هدف عمل دی چې کله هم دا عمل وکړي نو محبوب به په تا باندې یکدم شیدا شي، زړه به په تا باندې بیلي، بغیر د ستا نه به محبوبې ته او محبوب ته زندگی تیرول به ورته ګران شي، او په هر حالت کې به ته په سترګو کې د ستا په یادونو کې به سملي او رافاسي، یعنی ته به د زړه نه بالکل نه وځې. دا داسې زبردست عمل دی د نن نه. راځئ دغه عمل درته ښیم، اول درته دغه وظیفه ښیم او بیا درته د دې وظیفې طریقه ښیم، او دا کم ساختونه دي نو کوشش کوم چې په دغه سکرینه درته راولم، دغه ځای به تاسو ته لږ شان اسانه شي، ځکه کوس درته زه په یاد وویم نو تاسو ته به ډېر سخت مشکلات په هغې کې د نن نه اعداد دي، نو هغه به په همغه طریقې سره ولیکئ چې څنګه طریقې سره درته زه په دغه سکرین باندې وشو کومه. د ټولو اول به داسې کار وکړئ تاسو چې یو ځان له ځای کې به کښېنئ او ښه په توجه سره به یا ودودو وظیفه وکړئ. شروع به یې داسې کې بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودود یا ودودو، دغسې اول کې بسم الله بیا اللهم. کله چې 1100 پیرې یعنی 1000 او 100 پیرې پوره شي، نو بیا به د دې نه مخکې وروسته به 11 کرته درود شریف وي، او بیا 1100 کرته به یا ودودو وظیفه وکړي، او یو خوږ څیز به راوالی چې هر یو څیز وي، او هغې باندې به دا شوب نارې کې یا کف یا شوب
او دا به په خپل معشوق یا په خپل معشوقې باندې اخري. چې دا کله هم هغه وخوري نو اچانک به پتا باندې شیطان شي او پتا باندې به د خپل زړه بیلی. دویم نمبر عمل به ته دا وکړي دا کم نقش چې تاسو ته مخامخ کاری دغه نقشه به مخامخ ولیکې. دا ساختونه هم دي او تعویض هم دي. دا به 2 ځایه تاسو ولیکې په پاکه صحیح باندې. دا چې څنګه ولیکې د دې نقش نه لاندې به بیا تاسو ولیکې پلانکې د پلانکې زوی. نو په دې اولنی نمبر کې به تاسو د خپل محبوب نوم ولیکې، که الک وي که جنۍ وي. که جنۍ وي پلانکې چې د پلانکې لور ده، که الک وي پلانکې چې د پلانکې زوی دی. او په دویم دغه پسې به دغه ګس سیټ ته مخامخ ورته ولیکې د دې تعویض نه لاندې پلانکې چې د پلانکې چې د پلانکې زوی دی. نو په اول ځل کوم چې ښي سیټ ته لیکې نو په ښي سیټ باندې به د هغه کس نوم لیکې کم کس چې په خپل محبت کې ګرفتارول غواړي، که الک وي که جنۍ. ګس سیټ ته که ته لیکې نو بیا به خپل نوم لیکي او د خپل مور نوم به لیکي. بس دغه طریقې ده. په دې کې به یو ته راغونډ کړي، یو تعویض به راغونډ کړي، هغې باندې به خوشبویانې پورې کړي او هغه به په خپله غاړه کې واچوي. دا دویم چې دی دا به په اوبو کې ووینځي او په خپل معشوقې یا په خپل معشوق باندې چې په هرې طریقې سري خو په هغه باندې به وڅکي دغه اوبه چې د هغه خېټې ته په هرې طریقې سري چې هغه لاړ شي. که په اوبو کې انزل او ورکول دشوار یعنی دا ورته مشکل وي، داسې کېدلی نشي چې موږ ورته دا چې دی په اوبو کې ووینځو هغو باندې بیا وڅکو یا په خپلې معشوقې باندې وڅکو. بیا خیر دی د دې نه علاوه بل یو دغه رنګې مایع څیز وي، لکه مثلا پیشول په هغو کې ورته ورکولی شي، یا چای د پچیو کې ورته هم تاسو دا ورکولی شي، یا دې ولا شربت کړی دی، جوس دې ولا کړی دی، نو په هغې کې ورته هم تاسو اچولی شي. مقصد دا دی چې په هر څه طریقې سرې خو د دې انزلې شوي ذرات هغه د ده خېټې ته لاړ شي چې په هرې طریقې سرې. نو دا عمل چې کله تاسو وکړئ د دې عمل نه پس به که دا هر څومره غرور هر څومره تکبر او لویي په دو کې وي دا ټول غرور تکبر او لویي به رب العالمین مات کړي او اچانک به د دې په وسیلې سره رب العالمین به د انسان په تا باندې شیدا کړي، تا باندې به زړه بیلي. یو ډیر زیات زبردست او مفید عمل مې درته وښولو. نو د دې وظیفې د دې عمل د دې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک دنه پیدا غشتی شي، خو په آخر کې درته یو خبره کومه چې ګورې ما درته مخکې هم ویلی دي چې د جایز محبت او د جایز کارونو دپاره زما د طرف نه د دې وظیفې مکمل اجازت دی. او یوازې د دې وظیفې نه 500 نه زیاته ویډیو دي تقریبا زما په د چینل کې. د دې تمامو وظایفو تاسو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې تمامو وظایفو نه مکمل فایده اخیستلی شي، لیکن جایز اجازت شته، د ناجایز اجازت نشته. که دا وظایف او دا اعمال چا په یو ناجایز ځای کې استعمال کړل نو بیا به د قیامت په ورځ باندې په خپله د خپل ځان جوابدeh وي. زه به ستاسو نه خلاص یم. زه چې دا وظایف او دغه اعمال شیر کوم نو خالص د الله جل شانه د رضا لپاره شیر کوم چې د ستاسو مشکلاتو کې الله جل جلاله اسانتیا راولي. نو تاسو د دې نه غلطه پیدا بالکل مه اخلئ. کوم چې جایز حاجتونه د ستاسو وي د هغې دپاره زما د تمامو چې څومره وظایف دي، که د دې چینل دي او که د اسلام ټي وي 2 چینل دي، دا دواړه زما خپل چینل دي. نو دې کې چې دا څومره وظایف هغه شیر کیږي د دې ټولو وظایفو تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. بالکل د دې وظایفو نه تاسو ټول په خپله تنه پیدا غشتلی شئ. دا وظایف تاسو نور خلکو ته هم حولی شئ. خو بیا هم درته ویم چې د هغې چینل او د دې چینل د دوانو کې چې څونه وظایف دي د ټولو تاسو ته جایز اجازت دی. بالکل تاسو دینه پیدا غشتلی شئ
هر څوک د دې نه پیدا غشتلی شي او دا تاسو نور کسانو ته هم اخولی شي.